السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په ویډیو کې به تاسو ته موبایل یو داسې سیټینګ راوښیم چې دغه سیټینګ خپل په موبایل کې وکړئ نو بیا به څوک هم ستاسو د موبایل ټچ کولو کوشش نه کوي. مطلب تاسو نه یو ځای کې موبایل پاتې شي او ستاسو موبایل څوک ټچ کولو کوشش کوي نو ستاسو موبایل به تاسو ته اوازونه کوي، ستاسو موبایل به تاسو ته غږ کوي، نو ستاسو نه علاوه به څوک هم تاسو د موبایل راغستلو یا ستاسو د موبایل کولاوالو یا ټچ کولو هغه کوشش هم نشي کولی. نو قدرمنو دغه ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مخکې نه مخکې لوکیشن راز دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټې نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیوز تاسو ته په وخت باندې دررسي. دې لپاره به تاسو ته اپلیکیشن پکار وي، هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته په کمنټس او ډسکرپشن کې راکړی دی. سمپل هلته نه به تاسو دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ نو ستاسو چې کوم فن دی صحیح ده کوم کوډ دی دغه کوډ به تاسو دې له څه کوئ ورکئ. کوم کوډ چې تاسو ورکړئ فن به دې له تاسو یو خپلې د خوښې ورکئ. اوس دلته کې تاسو ګورئ ډیټیکټ وین ریموو فرام پاکټ دې کې تاسو له آپشنان راکړي دي. اولنی آپشن چې دی اولنی داسې آپشن دی چې کله دا تاسو آن کوئ نو بیا چې کله ستاسو د پاکټ نه مطلب ستاسو د جیب نه څوک موبایل اخلي نو دا به تاسو ته الارم وایي. دا وګورئ دا به د دې ځای نه تاسو سمپل اکټیویټ کوئ. ورپسې دویم آپشن لکه تاسو راشي دویم آپشن تاسو ته ښیم دویم دی موشن ډیټیکشن. دا چې کله ستاسو موبایل یو ځای نه بل ځای ته وړلی کېږي مطلب څوک یې په لاس کې راواخلي او ستاسو موبایل له یو ځای نه بل ځای ته وړي نو دا به هغه ټایم کې څه کوي تاسو ته بیا اواز کوي، تاسو ته به الارم شانتي لګي. اوس دغه شانتي تاسو راشي چارجر ډیټیکشن مطلب کله تاسو موبایل یو ځای کې چارج ته لګولی وي او تاسو ته لرې ناست یئ ستاسو موبایل څوک د چارج نه وباسي ستاسو د موبایل ویستو کوشش کوي موبایل فټولو کوشش کوي هغه ټایم به هم دا تاسو ته دغه شانتي الارم کوي. هینډز فری ډیټیکشن هم دی تاسو هینډز فری لګولي کله هینډز فری ډسکنیکټ شي مطلب هینډز فری مایکونه ستاسو د موبایل نه وویستلی شي نو بیا به هم تاسو ته دغه آواز کوي. وای فای ډیټیکشن هم دی ټیک ده دغه شانتي بیټري فول ډیټیکشن هم دی. اوس تاسو راشئ اولنی چې کوم ډیټیکشن دی دا تاسو اکټیویټ کړو ټیک ده لږ شان ویټ ته وکړئ یو 3-4 سیکنډ دا به اکټیویټ شي. کله هم دا وګورئ تاسو دا اکټیویټ شو دلته کې تاسو ته راغلی. اوس چې تاسو دغه موبایل له پاکټ نه څوک هم واخلي صحیح ده تر هغې پورې به دا آواز بیا نه بندېږي چې تر څو پورې تاسو دې له فن نه وي ورکړی مطلب دغه پاسورډ نه وي ورکړی نو دغه آواز به نه بندېږي نه به ستاسو موبایل پاور اف کېږي. نو ستاسو د موبایل د رکېدو هېڅ چانسز به هم نه وي. ستاسو سره اراونډ څوک موبایل فوشه څوک هم موبایل ستاسو نه پټول کوشش کوي نو دغه اپلیکیشن انسټال کړئ بیا ټینشن مه اخلئ تاسو دغه مسله ختمه شوه څوک به ستاسو موبایل ټچ کولی هم نه شي. قدرمنو دا نوې ویډیو امید لرم چې خوښه شوې وي که خوښه شوې وي لایک یې کړئ چینل سبسکرایبول مه هېروئ ملګرو سره یې شیر کړئ تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ د خدای په امان.